د شپې داستان. د واکمن ولایت زاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د وروستۍ جګړې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د تل په څیر د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. عبدالواحد ځواب ورکړ: ما ته هر څه معلوم دي، خو زه په دې خبرو اندېښمن نه یم. کوم کار چې تقدیر سلطان ته سپارلی هغه پوره کیږي. هغه داسې حالات جوړ کړل چې د یو نوي نظام لپاره مناسب دي. د دغو حالاتو څخه ګټه پورته کول زما او ستا کار دی. هغه د ظلم کلاوې ړنګې کړې چې د دې هېواد معماران د یو نوي نظام د ماڼۍ تاداو پرې کیږدي. هغه د ظلم بیرغ رانسکور کړ چې د عدل، برابرۍ او انصاف جنډې ورپیږي. هغه د ذلت او پستۍ په لور د انسان ورټېل وهونکو د یو تاګانو بتان مات کړي دي چې موږ د انسانیت شعار اوچت کړی شو. هغه د سیلاب د څپې په څیر دی چې سیندونو او خړونو ته د اوبو لارې تیروي. ته به وګورې چې د ظلم پر ماڼیو به د هغه وروستی ګزار نه وي. له بله پلوه یې په هندوستان او ویهند کې پر واکمنو پرله پسې ګزارونه وکړل او د هغوی حوصلې د تل لپاره ماتې کړې. ځکه خو نن د هغه د ګوتو په شمار کسان د بغاوت له خطره پرته د شمالي هند پر سیمو حکومت کوي. که خدای جل جلاله سلطان ته مهلت ورکړي نو یوه ورځ به په منځني هندوستان کې هم دغه وځوي. اوس هم که زه له کم شمېر کسانو سره په قنوج کې ایسار یم او زما پر خلاف کوم بغاوت نه دی شوی، نو سبب یې د غزني د هغه لښکر څخه ویره ده چې په هر لوري له ټول قوت سره حملې ته چمتو وي. زه د هغو سردارانو په اړه هیڅ اندېښنه نه لرم چې د سلطان د اطاعت له منلو وروسته بیا په راجه ګنډا پورې هیلې تړلې دي. د راجه ګنډا د واکمنۍ ورځې پوره شوې دي. د هغه د اقتدار له ختمېدو سره به د هغو خلکو هیلې هم له خاورو سره کډې شي. خو پر دې برسېره که سلطان تر څه مودې په نیول شویو سیمو خپل تسلط ټینګ نه کړ، نو سبب به یې دا وي چې سومنات د دې هېواد وروستی دفاعي برج دی. د سومنات ماته به د دې هېواد د دیوتاګانو او د هغوی د پالونکو وروستی ماته وي. د سومنات بت د هندوستان تر ټولو لوی بت دی او د دې له ماتولو وروسته به د سلطان هدف پوره شي. بل خوا شکونتلا د خپل ورور له بیرته راستنېدو او نویو حالاتو څخه بې خبره وه او څو میله لرې یې د ګوالیار د یوه بزګر په کور کې د ژوند شپې او ورځې تېرولې. د جګرشن د حملې په شپه چې له ماڼۍ څخه وتښتېده په لامبو له سیند څخه پورې وتله، خو له هغې وروسته نه پوهېده چې چېرته لاړه شي. هغې ټوله شپه د سیند پر غاړه مزل وکړ. سهار وختې چې ډېره ستومانه شوه یو ځای کېناستله. د لمر له راختو نه وړاندې د نږدې کلي یو بوډا سړی او د هغه مېرمن هلته ورغلل او له شکونتلا څخه لږ لرې د سیند پر غاړه له بلې غاړې څخه د کښتۍ د ورتلو په انتظار کېناستل. دغه بوډا چې کیدارنات نومېده د ګوالیار اوسېدونکی و او له خپلې مېرمنې سره د خپل خسر د لور د واده لپاره راغلی و. اوس له خپلې مېرمنې سره بیرته ګوالیار ته روان و. د کیدارنات مېرمنې چې یوه ښکلې پیغله خفه او پریشانه ولیده او پر خفګان برسېره له څېرې څخه د امارت او شتمنتوب احساس کېده، خپل خاوند ته یې وویل: داسې ښکاري چې دغه نجلۍ په څه مصیبت کې ده. د هغې له بڼې څخه معلومیږي چې د کومې ښې کورنۍ څخه ده.
وګوره مخ یې څومره ښکلی دی. کیدارنات ځواب ورکړ خو ورشه د احوال پوښتنه یې وکړه. د کیدارنات میرمن پاڅېده، شکنتلا ته نږدې کېناسته او ویې ویل لورې دلته څه کوې؟ هیڅ نه. لورې کور دې چېرته دی؟ شکنتلا په سلګیو شوه او ځواب یې ورکړ زما کور نشته. د کیدارنات میرمن یوه لویه غوټه خلاصه کړه، یو څادر یې ترې راویست او شکنتلا ته یې ورکړ. ویې ویل لورې دا واخله، یخني به دې شوې وي. کیدارنات هم پاڅېد، نږدې ورغی او ویې ویل لورې ته غواړې چېرته لاړه شې؟ شکنتلا ځواب ورکړ زه نه پوهېږم. بیا پاڅېده، یوې او بلې خواته یې وکتل او یوې خواته روانه شوه. د کیدارنات ښځې غږ پرې وکړ لورې ودرېږه، ښایي موږ درته په کار راشو. بیا ورجګه شوه او هغه یې له لاسه ونیوله. شکنتلا غوښتل خپل لاس ترې خلاص کړي. ویې ویل ما پرېږدئ چې ولاړه شم، تاسو زما سره مرسته نشئ کولی. د لیوانو یو پوځ په ما پسې را روان دی. کیدارنات وړاندې ورغی او ورته ویې ویل لورې یو نوابزاده راجپوت چې کومه تورسرې په مصیبت کې وویني، د هغه داینده اجازه نه ورکوي چې یوازې یې پرېږدي. لورې ته په موږ باور وکړه. شکنتلا له لږ زړه نازړه توب څخه وروسته وویل آیا تاسو په دې کلي کې اوسېږئ؟ نه لورې، موږ د ګوالیار اوسېدونکي یو. دلته د یو خپلوان د لور د ودېدو لپاره راغلي یو. اوس بېرته روان یو. که ته د دې سیمې د اوسېدونکو مرستې ته اړتیا لرې نو موږ به د خپلو خپلوانو ته ورسوو. د هغوی کلی له دې ځایه یوازې 1 میل لرې دی. نه، زه غواړم له دې ځایه ډېره لرې لاړه شم. د سیند له بلې غاړې څخه یوه کښتۍ را روانه وه او په هغو له څو نارینهو او ښځو پرته 3 آسونه هم ول. کښتۍ چې نږدې راغله شکنتلا 3 وسلوال کسان ولیدل. رنګ یې تک ژیړ شو. هغې څو شېبې په چوپه خوله کیدارنات او د هغې میرمنې ته کتل. بیا یې په غریو نیولې غږ وویل دغه ځمکه په ما تنګه شوې ده. دغه وسلوال کسان هم لکه چې زما په لټون پسې راغلي. کیدارنات وویل لورې اوس ستا د تېښتې هیڅ امکان نشته، بېغمه کښېنه، بګوان به دې مرستندوی وي. شکنتلا بې له دې چې څه ووایي چوپه خوله یې سر ځوړند کړ او کښېناسته. د کیدارنات میرمن چې دې ته نږدې ناسته وه څادر یې ترې لرې کړ او پر سر یې شال ور واچاوه. کښتۍ څنډې ته راورسېده. وسلوال کسان ترې راکوز شول او په خپلو آسونو سپاره شول. یو سپور ور وړاندې شو. له کیدارنات څخه یې وپوښتل ته څوک یې؟ صاحب زه یو غریب بزګر یم. له کومه ځایه راغلی او څوک در سره دي؟ صاحب دا اسما لور او میرمن دي. موږ دلته د نږدې کلي ته راغلي یو. خپله لور مې د خسرګنۍ څخه خپل کور ته راسره بیایم. ستا کور چېرته دی؟ صاحب زما کور د سیند پورې غاړې ته نږدې 10 میله وړاندې دی. څومره ځنډ دلته وی؟ موږ تر ډېره د کښتۍ په انتظار وو. آیا تا خو به په لاره کې کومه ځوانه او ښکلې نجلۍ نه وي لیدلې؟ نه صاحب، نه مې ده لیدلې. وسلوال سړي غوښتل نور هم څه ووایي خو لږ لرې یې د ښځو او نارینهوو یوه ډله ولیده چې کښتۍ ته را روان وو. هغه آس ور پونده کړ
او هغوی ته لنډ ورغی. له هغوی سره یې خبرې کولې چې پاتې دوو ملګرو یې په لوړ اواز غږ پرې وکړ. داسې وخت تېروي، موږ ډېر وړاندې راغلو او له سیند څخه راپورې وتو. هغې به له سیند نه تر پورې وتلو وروسته همالته لنډ په کوم کلي کې د غلي کېدو هڅه کړې وي. اوس موږ باید بیرته لاړ شو. امکان لري چې پیاري لال او د هغه ملګریو هغه پیدا کړی وي. وسلوال کسان د سیند برې خواته روان شول او شکنتلا د کیدارنات او د هغه میرمن سره په کښتۍ کې کېناسته. چې له سیند څخه پورې وتل، شکنتلا یو ځل بیا په حیرانۍ او بېوسۍ کیدارنات او د هغه میرمنې ته کتل او ودرېده. کیدارنات ورته وویل: راځه لورې، له موږ سره لاړه شه. شکنتلا وویل: زه داسې احساسوم چې بګوان تاسو زما د مرستې لپاره راستولی یاست، خو په یاد ولره چې تا ماته لور ویلې دي. موږ به تل تا خپله لور ګڼو. راځه راپسې. څو ورځې وروسته شکنتلا د کیدارنات دوی کور ته رسېدلې وه. کیدارنات د ګوالیار پلازمینې ته نږدې په یوه وړوکي کلي کې اوسېده. هغه یو معمولي بزګر و، خو د خپلې هوښیارۍ او شرافت په سبب یې کلیوالو ډېر عزت او درناوی کاوه. د کلي مشر یو د نفوس خاوند سړی و. شاوخوا کلي د هغه ملکیت و. د ګوالیار د راجا وزیر د هغه خپلوان و او د سیمې هر سړي د هغه یوه اشاره هم د ځان لپاره حکم باله. ګاونډي سرداران به د ده په مخ کې د نوکرانو په څیر ولاړ وو، خو هغه هم د کیدارنات درناوی کاوه. د شکنتلا په راتګ کیدارنات او د هغه میرمن له خوښۍ په جامو کې نڅایېدل. هغوی اولادونه نه درلودل. دوی به خپلو ګاونډیو ته ویل: د صبر میوه خوږه وي. بګوان په بوډاتوب کې یوه داسې نجلۍ راکړه چې له سپوږمۍ نه ډېره ښکلې او له ګنګا څخه زیاته سپېڅلې ده. موږ اولاد نه درلود او شکنتلا مور او پلار نه لري. بګوان را باندې مهربانه شو او د ګنګا پر غاړه یې موږ یو له بل سره مخامخ کړو. تر څو ورځو پورې د شکنتلا د ښېګڼو غږ د کلي د مشر تر ماڼۍ پورې هم ورسېد. د مشر ښځې د کیدارنات میرمنې ته پیغام راواستاوه او د هغې د لیدو هیله یې وکړه. د کیدارنات میرمنې هغې ته پاکې جامې ور واغوستې او ورسره بویتله چې له همدې ورځې وروسته د کلي د ملک لور بهاګونتي د دې ښه خورلڼه شوه. شکنتلا پوهېده چې جکرشن به د دې په لټون کې یوه دقیقه هم غفلت ونه کړي او که دې د غراس خلکو ته څرګند کړ چې د موهن چند لور ده، نو امکان لري یوه ورځ د جکرشن تر غوږو پورې هم دغه خبره ورسیږي. ځکه خو له کیدارنات او د هغې له میرمنې پرته چې چا به هم د تیر ژوند په اړه پوښتنه ترې کوله، دې ځان ترې تېراوه او ورته ویل به یې چې زه له یوه ورور پرته چې له مسلمانانو سره بندي دی نور هیڅوک نه لرم. 2 میاشتې وروسته کیدارنات د شکنتلا د کلي د وضع د احوال اخیستلو لپاره لاړ. چې بیرته راستون شو، د رنبیر د نیول کېدو او تیښتې کیسه یې وکړه او شکنتلا ته یې وویل چې دا راسته باید له ځان سره وساتي. جکرشن د قنوج د نوي راجا په دربار کې ډیر زیات نفوذ پیدا کړی او د قنوج نوی راجا او د ګوالیار لوی راجا یو د بل ډیر نږدې دوستان دي. که جکرشن پوه شي چې ته په دې کلي کې، نو دغه ځای به هم ستا لپاره خوندي نه وي. هغه ستا د درک معلومولو په خاطر ډیر لوی انعام ټاکلی دی او د سیمې ټول سرداران د هغه پلویان شوي دي. ستا ورور بیا په دې سیمه کې پل نشي ښودلی. له دې وروسته د خپل ورور په اړه د شکنتلا اندېښنه ډېره شوه او بیا چې یوه ورځ یې دغه خبر واورېد چې د سلطان پوځونو د باریا او قنوج د نوي راجا له ماتولو وروسته د کالنجر لور ته مخه کړي، دې کیدارنات ته وویل: کاکا جانه، ته خو یو ځل بیا زما د کلي احوال راوړه. که زما ورور یو ځل بیا هلته راغلی وي، زما باور دی چې د راجا د ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته جکرشن زموږ پر کلي خپل واک نشي ساتلی.
زما ورور آرام نشي کېناستلی. هغه چې وخت موندلی وي پر کلي به یې حمله کړې وي. زما ورور چې د وطن لپاره څومره قربانۍ ورکوي د سیمې خلک ترې خبر دي. هغوی به خامخا ملاتړ ورسره کړی وي. کیدارنات وویل زه په خپله داسې احساسوم چې د جی کرشن په څیر خلکو به د قنوج د نوي راجا په څیر هیواد پرېښی وي او تښتېدلي به وي. د قنوج اوسیدونکي د خپلو هغو سردارانو سره سخت مخالف وو چې ترلوچن یې د خپل پلار پر خلاف بغاوت ته هڅولی وو. زه به هلته خامخا ورشم. کیدارنات بله ورځ له خپل کلي څخه روان شو. څو ورځې وروسته یې چې د قنوج په حدودو پښه کېښوده د رنبیر د کلي د نویو حالاتو خبرونه یې واورېدل. هغه حیران شو. دا یې نشوای منلی چې د شکنتلا ورور دې له مسلمانانو سره ملګرتیا کړې وي او د هغوی د مرستې لپاره دې پوځ راټول کړی وي او کالنجر ته دې تللی وي. خو د لارې د هر کلي خلکو دغه خبره تصدیق کړه. اوس د ده په وړاندې تر ټولو مهم سوال دا و چې شکنتلا له دې وضع څخه څه ډول خبره کړي. ده په وار له ځانه پوښتل چې آیا زه بیرته لاړ شم؟ شکنتلا ته به دا وویلی شم چې ورور دې د خپل دین او وطن دښمن شوی دی. کیدارنات چې د رنبیر کلي ته ورسید د کالنجر د راجا د ماتې خبرې واورېد. ډېر یې خواشینی کړ. د رنبیر په خلاف د هغه په زړه کې له پخوا څخه کرکه را پیدا شوې وه. اوس دغه کرکه نوره هم زیاته شوه. هغه بې له دې چې د رنبیر دوی په کلي کې د هغه د خور په اړه له چا سره خبره وکړي بیرته پر سیند پورې ووت او د خپلې میرمنې له خپلوانو کره لاړ. هلته تر څو ورځو پورې په ذهني کشمکش کې و. کله به یې دا په خیال کې ورغلل چې د رنبیر تر راتلو د مخه بیرته ستون شي او کله به یې د ضمیر غږ د دې ارادې مخالفت کاوه. 4 ورځې وروسته هغه خبر شو چې رنبیر کلي ته راستون شوی. له دې سره چې خبر شو سلطان محمود رنبیر د کالنجر په جګړه کې د سلطان د ملاتړ په بدل کې د ټولې سیمې د سردارانو مشر ټاکلی. نو د هغه په زړه کې د کرکې هغه اور چې لږ څه غلی شوی و بیا په لمبو شو. اوس د ده وروستۍ پرېکړه دا وه چې زه به بیا د رنبیر کلي ته ورنشم. زه به په هیڅ صورت له هغه سره ونه ګورم. هغه زموږ د وطن له دښمنانو سره د اړیکې ټینګولو نه وروسته د شکنتلا غوندې دیوي د ورور کېدو حق نه لري. شکنتلا اوس باید پر دې وپوهېږي چې ورور یې مړ شوی دی. د کیدارنات میرمن د کور په انګړ کې ناسته وه. څرخه یې کاوه چې بهر یې د ماشومانو غږ واورېد. هلی کاکا راغی. لږ ځنډ وروسته کیدارنات انګړ ته ورننوت. یوې او بلې خواته یې وکتل. پوښتنه یې وکړه شکنتلا چېرته ده؟ میرمن یې ځواب ورکړ هغه د ملک لور ته ورغلې ده. تا ډېرې ورځې تېرې کړي. د هغې د ورور څه درک معلوم شو؟ کیدارنات د ځواب پر ځای د لرګیو چیله ټیله کړه او تر خوا یې کېناست. میرمن یې چې په څېره کې د اندېښنې کرښې ولیدې د خپلې پوښتنې تکرارول یې لازم ونه بلل. څرخه یې پرېښوده، جګه شوه او ویې ویل زه اوس ډوډۍ درته تیاروم. نه، ما پر لاره په یوه کلي کې ډوډۍ خوړلې ده. یوازې یخې اوبه راوړه. شیدې راوړم؟ نه، یوازې اوبه راوړه. د کیدارنات میرمنې له منګینه یو خاورین جام راډک کړ او ده ته نږدې په یوه غونډه کېناستله. کیدارنات د اوبو له څښلو وروسته مخ ور واړاوه او ویې ویل ویرېږم چې که شکنتلا ته رښتیا خبره وکړم هغه به ډېره خفه شي. میرمن یې وارخطا شوه او ویې ویل ولې څه چل شوی دی؟ کیدارنات ځواب ورکړ د هغې ورور خپل کلی نیولی دی خو له مسلمانانو سره یو ځای شوی دی. پر قنوج حمله د همده د خیانت په سبب شوې ده. د کالنجر په جګړه کې هم هغه د مسلمانانو ملاتړ کړی دی. د ده په هڅو
د شاوخوا ټولو سردارانو د مسلمانانو اطاعت منلی او هغوی هم د کالنجر په جګړه کې د مسلمانانو ملاتړ کړی. میرمنې یې وویل زما باور نه راځي چې د شکنتلا ورور دې داسې شي. هغه خو خپل ورور انسان نه بلکې دیوتا ګڼي. د بګوان لپاره دغه خبرې شکنتلا ته ونه کړي هغه به مړه شي. د خلکو پیغورونه به ورته له زغم نه وتلي وي. خو هغه په ناخبرۍ کې ساتل هم صحیح نه دي. میرمنې یې ځواب ورکړ که هغه له دین څخه ګرځېدلی وي له شکنتلا سره یې ټولې رشتې غوڅې شوي دي. په ژوند هغې ته ورتلل خو پرېږده، په مرګ به هم دا ونه غواړي چې داسې ورور دې پر بدن لاس ولګوي. د بګوان لپاره ته شکنتلا ته هیڅ مه وایه، یوازې دومره ورته ووایه چې رنبیر تر اوسه کلي ته نه دی راغلی. د هغې لپاره بیا دا فکر اسانه دی چې هغه مړ شوی دی. که دغه خبره چوپه پاتې شوه نو موږ به شکنتلا ښه ځای واده کړو. د خان ښځه له یوې مودې راهیسې پر هغې زیاته مهربانه ده. امکان لري دا د خپل زوی لپاره خوښه کړي، خو که خلکو ته معلومه شوه چې دا د رنبیر په څېر ورور خور ده نو د دې لپاره به بیا هیڅ د ټیکې ځای نه وي. کیدارنات څه ویل غوښتل چې دا وخت شکنتلا انګړ ته ورننوته. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.